د طالبانو مخالف ټلواله مذاکرات کوو خو جګړې ته هم چمتو یو. د افغانستان په شمال او مرکزي سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد یوه جوړونکې ټلواله وایي له طالبانو سره د خبرو نیت لري، خو که اړتیا پیښه سوه نو اوږدې جګړې ته هم چمتو دي. د ملي مقاومت جبهې یوه ویان AFP خبري اژانس ته ویلي دي د پخواني جهادي قومندان احمدشاه مسعود زوی احمد مسعود په پنجشیر کې د 9,000 کسانو یوه ډله چمتو کړې ده. په خپله احمد مسعود د لندن شرق الاوسط ورځپاڼې ته یوه مرکه کې ویلي دي طالبانو سره خبرو ته چمتو دي، خو که اړتیا پیښه سوه نو تر وروستي کسه به جګړه کوي. نوموړي ویلي چې موږ چمتو یو چې د خبرو له لارې له طالبانو سره یو ټول شموله حکومت جوړ کړو، خو افغانستان کې د یو سخت دریځه حکومت رامنځته کېدل د منلو نه دي. دا به نه یوازې افغانستان کې بلکې ټولې سیمې او نړۍ ته ګواښ وي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد BBC ته وویل دوی غواړي له ټولو مخالفو ډلو سره د خبرو له لارې جوړجاړي ته ورسیږي. خو په ورته وخت کې پر خواله رسنیو خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې ګڼ شمېر طالب وسلوال د موټرو او وسلو یو کاروان سره د پنجشیر پر لور روان دي او وایي که مخالفین ورته تسلیم نه سول نو د زور له لارې به وځپل سي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا ویډیو څه وخت اخیستل سوي دي او د طالب وسلوالو مشري څوک کوي.